د جمهوریت او آئین دا وفادار پښتانه. د جمهوریت او آئین دا وفادار پښتانه، دا غلامان په تاریخ او کردار پښتانه، او دا د مولا په غیږ کې د جرنیل په چال کې. دا د مولا په غیږ کې د جرنیل په چال کې، دا د خپل تباهۍ ذمہوار پښتانه، او دا د وطن خادی پسې ړانده ړانده. دا د وطن خادی پسې ړانده ړانده، دا په خېټو اوږي بیروزګار پښتانه، او دا د وطن دوزخ کې تل سوځي سوځي. دا د وطن دوزخ کې تل سوځي سوځي، دا په خپل ګناه شرمسار پښتانه، او دا د دوو ټکو سړي ته چې هر ځای شناخت ښایي. دا د دوو ټکو سړي ته چې هر ځای شناخت ښایي، دا ګونګي خاموشه تابعدار پښتانه، او وینه یې ارزانه هر ځای بس تویږي. وینه یې ارزانه هر ځای بس تویږي، دا غیر محفوظه په جومات او بازار پښتانه، او دا تپوس والی چې هیڅوک نشته اوف. دا تپوس والی چې هیڅوک نشته اوف، دا دیرو کې پراته بې موره بې پلار پښتانه، او دا کامی یتیمان احساس محرومۍ کې چې لویږي. دا کامی یتیمان احساس محرومۍ کې چې لویږي، دا ناکلاره ناکلاره ناکلار پښتانه، دا د احتجاج نوم نه چې ورته چا بو جوړ کړی دی. دا د احتجاج نوم نه چې چا ورته بو جوړ کړی دی، دا پنجاب کې لوی شوي لنګمار لنګمار پښتانه. و اخري شعر دی مقطع چې دا د صمد بغاوت چغو باندې چې راپا نسېدل. دا د صمد د بغاوت چغو باندې چې راپا نسېدل، دا د مړو اوده بیکاره بیکار پښتانه، دا د مړو اوده بیکاره بیکار پښتانه، بیکاره بیکار پښتانه. ډیره مهرباني.